نغمې کابل کې د طالبانو لډاره سوکل که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو په 15 اگست چې په یو دم سره د طالبانو حکومت راغی نو ډیر زیات خلک وډار شول او څه تر اوسه هم یریږي او دا وایي چې دا یو خوب دی داسې نشي کېدی. دې کې ډیر زیات خلک داسې وو چې حکومت سره بیکارو او د طالبانو نه یریدل، خو ډیر زیات خلک داسې هم دي چې حکومت سره هم کار نشته او د طالبان نه هم ډیر زیات یریږي. غټ مثال به د سندرغاړو درکړم ځکه چې کله په اول ځل طالبان راغله نو د پارسۍ ژبې سندرغاړي آریانا سعید په اوله تیاره کې کابل نه وتښتېده. خو دوستانو په هغه وخت کې نغمه هم په کابل کې وه او د نغمې نه طالبان د هغه وخت نه نفرت کوي او مرګ پسې ګرځي. نو دوستانو نغمې چې دا حالات ولیدل او بیا د ورته نه تښتېدو کوشش وکړو خو په هغه جهاز کې ډیر زیات رش و نو بیا یې سوکل چې یونیسف ادارې سره کانټیکټ وکړو او هغه د پاکستان په لاره برطانیې ته ولیږله. د نغمې نږدې خپلوانو ویل چې په نغمې باندې ډیر زیات خراب حال راغلی و او هغه ویل چې ما بوس طالبان وژني. دوستانو تاسو د نغمې د دې خبرو باره کې څه خیال ده مونږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نن ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.